طالبان څنګه ولې په عمران خان باندې تاوان شول؟ ایمل ولی خان څنګه افغانستان د پاکستان صوبه وګڼله او په طالبانو کوم گزار وکړ؟ ویډیو وګورئ او د نورو مطالبو چینل سبسکرایب کړئ. د عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په اصل کې د طالبانو سیاسي څانګه ده. هغه د پاکستان پر تحریک انصاف ګوند تور پورې کړ چې په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 40,000 ترهګر ځای پر ځای کړي دي. نوموړي دغه څرګندونې د سهشنبې په ورځ د کراچۍ پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې. ایمل ولی خان د خیبر پښتونخوا د وضعیت په اړه په ټینګار سره ویلي چې تحریک انصاف یعنی عمران خان ګوند له ترهګرو سره په همکارۍ واک ته رسېدلی و. هغه زیاته کړې ده د دې لپاره چې پاکستان له امریکا څخه میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي. موږ له هغې ورځې د جګړې هرکلی کړی چې پاکستان خپلې پولې پرانیستې او په ناقانونه توګه د افغانانو هرکلی وکړ او بیا مو د دغو کډوالو څخه د مجاهد جوړولو په برخه کې روزنیز مرکزونه پرانیستل. هغه وایي چې د دغو روزنیزو مرکزونو د جوړولو او چلولو لپاره میلیارډونه ډالر هم ترلاسه شوي دي. هغه زیاتوي له دغو مجاهدینو سره پاکستان په افغانستان کې جعلي جهاد ترلاسه کړی دی چې له امله دغه هیواد میلیارډونه ډالر هم ترلاسه کړي دي. هغه ادعا کړې چې افغانستان اوس هم د پاکستان یوه صوبه ګڼل کیږي. ایمل ولی خان هم داسې ویلي و چې طالبانو حکومت افغانستان کې ناقانونه او په زور راغلی دی او تر ډیره به دوام ونه کړي. ایمل ولی خان د پاکستان د فوج او استخباراتو وفادار ګڼل کیږي او هر هغه خبره او عمل کوي کوم چې د پاکستان د حکومت فرمایش وي.